وویشتو کنه ما ته پته و چې ملک به یې ولي یا ما ته پته و چې ملک به یې ولي ملک راغه بچي تhank you ملک ما thank ته you so پته و چې ملک much به یې ولي तुम دا غلط دی واپس راشه شابه دې سایډ ته دا دې ښونه که ګورو به احمد official thank you هیڅ کله خو چای ختم شوی دی یعنې دې اوس په ما پنشمنټ کوي ولې کام به د باندې نه پرېږدم به دې زما یو پنشمنټ پتا قرض دی ښه چې دا تا ته پته وي په ما ولې ما دې د سره ولې دا کومه خبره ده اطمینان نشته تیرنۍ ګیم کې مې در باندې قرض دی ولې نشته دا کومه خبره ده نه به تښتېدې ولې تښتېدې تښتېدم نه قسم دی نټ کار نه کولو ما دې هېڅ هم نه هغه ښکاري زما مسله خو نه دی خدای خیر ښه وویشتو کنه ما ته پته و چې ملک به یې ولي یا ما ته پته و چې ملک به یې ولي ملک راغه بچي thank you ملک ما thank ته you so پته و چې ملک much به یې ولي तुम اوس وایه ما ته پته و چې ملک به یې ولي وایي زه څه ووایم خو خبرې زړه مې د باندې خفه دی مه راځه هلته ناست اوس هلته ښه ما خبرې زه د باندې سم خفه یم تا دغه دی بیماره نه نو او طبیعت تیم ټیک نه دی ته په ما مه خفه کېږه ته په ما بلکل هم مه خفه کېږه زه بلکل ټیک یم زه فرست کلاس یم او نه اوس وایه لایف تا ته پته ده د ما ته څه ویلي دي پرامیس یې کړی دی چې دوه شعر چې کم دي که نه درته اولیسو که نه ما د سره نه دي ما د سره نه دي وایي د پښتون یو ژبه یي زه پښتون نه یم پنجابی زه سراکی یم نه زه پاگل یم ته پښتون نه یې پاگل یم یو منټ زه پاگل یم چې زه د ملک سره پانګه والم او په لیوانې دی اوس په ویشتي دا خبره تا کړې ده او دا ډن شوه زموسته هغه ما په هغه ټایم کې په گیم کې کړې وه اوس مې نه ده کړې هغه ټایم پکې نه تا ماله چیلنج راکو اوس چې کله زما موډ جوړ شو زه به حالاتو ته ګورم بیا به درته چیلنج درکړم خو صرف دا یو ګیم حالاتو ته به ته ګورې بیا به ته ماله چیلنج راکې وه صرف دا یو ګیم ته به هلکه دا خو نو سټریک دی یار ښه پنشمنټ وره ها ګلاس اوبه راواله په سر واړو دې خوا ما ته ګوره که نه وایه هو عزت خان وعلیکم سلام یو ګلاس اوبه راواړه په سر واړو ټیک ده اوکې دویم وره څلور ګلاس اوبه وڅښه څنګه چې دې په ما اوبه وڅښلې همداسې ډک ډک ګلاسونه ښه نیم ما ولیده ها نه ډک مې استغفر الله وایه دریم وایه دریم درته څه وایم ودرېږه ون لایف په ولیکم ولیکه دلته ورسره ولیکه ون لایف او لف ورته ولیکه خو مې نه غواړي ون لایف ورکه تا ته زه یو میسج کامه چې ړمبې درته کنځل وکړمه بیا به درله نوم ولیکم صبر وکړه دې شو ون ښکاري لږ نږدې شه چې کلیر ښکاري آی اف ایم واچو ای په کیم دی مارکر هم په سر کار پرېښوده ما ته تندی دی دا نرسری بورډ نه دی او دلته ورسره دل واچو داسې ځکه نه وشو که نه بس دی نه دل ورسره واچو دا نیمګړی دی دل نه ځم چې تماچه مې ورسره واچولې تمانچه نه دل واچو شابه بس نخرې مه کو دل څنګه ورچول شي داسې دی دل به داسې نو پیشو دې جوړه که والله نږدې شه چې کلیر خو ښکاري هغه ته که نه هغه ته دې غاډو ښکاري دي وته نه ما ته نه ښکاري نږدې شه ما ته نه ښکاري زه څه وکړم ولې څه وکړم پنشمنټ به کې تختې به نه نږدې شه داسې په غټ لیډ باندې یو منټ داسې په غټ لیډ باندې تا زما نه ګیم وګټو ولې تا په یو وختي ګټلی او څه دې را باندې کول
ما د باندې څه کړي اوبه مې د باندې سکولې وي صرف داسې په غټ لیډ تا زمانه ګیم وګټو. ریاض ویلکم. تھینک یو ریاض. په 2000 باندې ګیم وګټي او خبرې دوره غټي غټي کې ته وایي چېرته په 50000 دی رانه ګیم ګټلې دی پرېږده. زه به درنه په غټ لیډ وګټم بیا به هغه شانتې پنشمنټ هم کوې. دا مې راته ته وګټه ځه چې ته څه وایې زه راته کا وګټه. بریتونه به وهې. د دې بریتونو نه علاوه تا ته نور څه نه ښکاري زما په وجود کې؟ تھینک یو ریاض. دې نه بغیر زه ما ته ټارګېټ کې د دا ټارګېټ پوره کا وای ته به بریتونه وهم. بریتونه درته نه وهم د بریتونو نه ورته دا څوکې کټ کام. څوکې سره کټ کوي خبرې ته وخت داسې به یې کټ کام بریتونه داسې دا دي که نه بریتونه دلته کې او دلته به یې کټ کوي. ما راته څه وایي چې دا بریتونو نه به زه داسې څوکې کټ کام چې سبا زه بیا څه ورته وایي چاپ ته لاړ شم چې بله ورځ زه تا له مخامخ راځم زما برید په کچ کچي. ټیک ته اوکې خو دې څنګه ویم تھینک یو ریاض تھینک یو سو مچ. داسې وګوره دا دي که نه دا ستا بریتونه که نه دیزي کې او دیزي کې داسې به یې کټ کوي منځ کې به دا ګیپ ختمې چې پته لګي. خو دا ځای دی که نه دا یاد دی که نه دا څوکه یاد دی که نه دا ځای دی دا به ترې لړکام دا کوم چې مې نیولی دی دا به ترې لړکام چې څنګه ته ځې ما هغه رنګې که نه ګوره خبره وګوره زه ته څنګه ویم ګورئ دا ځې نه دا ځې دا ځې او دا ځې دا د ګیرو د بریتونو منځ کې چې کوم ځای دی که نه دا به داسې کټ کوي. صحیح ده 15000 لیډ راک 2 زمري رووله 15000 لیډ په هغې کې ته ما ته دومره نري بریتونه به وهي غټ بریتونه ته رووله. هلکانو سکرین ټکوئ ظالمانانو اخوا خلک کوم ځای ته ورسېدو موږ دلته په دغه کې ناست یو اخوا شی 2000 ته ورسېدو بیا بل پنشمنټ راغی تاسو له مزه درکړي چې زه ورته دا پنشمنټ یې کوم. تھینک یو ریاض تھینک یو سو مچ تھینک یو لایف تھینک یو سو مچ. نیغې نیغې خبرې مه کوه. پهلنۍ وره وایه لس پیره ووایه لایف زنده باد. د سره یې نه وم هو دویم ووایه لایف آی لو یو لس پیره ووایه. دریم پاسې یو 2 بالټي اوبه په ځان واړو 2 بالټي هغه بالټي نه غټ غټ بالټي نه ګیلاسونه ورکوټې. لایف ته خو ځاسې I love you one life 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 I love you. وشو ګل چاهت ځان نه مه جوړوه کېډن شو خان د خان ابراهیم خان دا تا ته ما وختي وي برابر شه خو تا بس کیسه ورانه کړه. تھینک یو حمید. ارمان اولی خان دی خانی I love you خانی I love you نه دې ته څوک I love you وي دا خو ځان په دغه باندې په میک اپ په دې شي باندې ځان سپین کړی دی ما مخامخ وللاړې وبه یېرېږي دې تختې بتې بیا زوستانه ولې وسوځم چې چل څلور کسان څلور ګلونه روولې آج تیرا پھر خیر نہیں ہے بچے. څلور کسان څلور ګلونه 2 کسان نور حلیم خان ویلکم یو ګل لولې 2 ګلونه نور یار 2 ګلونه نور 2 کسان 2 ګلونه نور روولې که نه